ځکه یې خپو ته پرېواته غواړم او پیره منزل ته رسېده غواړم ډېره مننه او تل ناعلاجه په دوا رغېږي تل ناعلاجه په دوا رغېږي ځکه یې درته تله راتله غواړم مه خرابېږئ تل ناعلاجه په دوا رغېږي تل ناعلاجه په دوا رغېږي ځکه یې درته تله راتله غواړم او اخیری د مقطع شعر یې دی چې بیا ستمګر اشنا مې داسې وایي بیا ستمګر اشنا مې داسې وایي د کاروان چغې اورېده غواړم ډېره مننه او د غزل مطلب غازي نادان او سالار صاحب ته ډالۍ کومه چې ټول وجود مې په لړزان شي هم مې چغې د خولې وځي ټول وجود مې په لړزان شي هم مې چغې د خولې وځي په راتلو یې دومره ډار شم لکه تندر چې پرېوځي ډېره مننه او شعر دی پکې جي چې دا د نن خبره نه ده دا پخوا نم ستا عادت و دا د نن خبره نه ده دا پخوا نم ستا عادت و د دروغو په وعدو دې همیشه خلک تېروځي ډېره مننه دا د نن خبره نه ده دا پخوا نم ستا عادت و دا د نن خبره نه ده دا پخوا نم ستا عادت و د دروغو په وعدو دې همیشه خلک تېروځي او نادان صاحب نن پښتو کې عشق پیغور دی دا رواج څومره غلط دی نن پښتو کې عشق پیغور دی دا رواج څومره غلط دی سوچ چې زه ورنږدې کېږم رانه دومره لرې وځي خرابېږي نن پښتو کې عشق پیغور دی دا رواج نن پښتو کې عشق پیغور دی دا رواج څومره غلط دی سوچ چې زه ورنږدې کېږم رانه دومره لرې وځي او شعر دی چې په کتو شم په خیمانه چې زه په سترګو وینم په کتو شم په خیمانه چې زه په سترګو وینم اور د سرې مې زړه واخلي چې رقیب ته غاړې وځي مه خرابېږئ چې مه په کتو شم په خیمانه چې زه په سترګو وینم اور د سرې مې زړه واخلي چې رقیب ته غاړې وځي او د مقطع شعر دی چې زه او ته به هم یو داستان وای خو که یار دی یو کاروان وای زه او ته به هم یو داستان وای خو که یار دی یو کاروان وای خو د خولې توکړي لاړي اشنا بېرته نه جار وځي یو جهان مننه ستاسو خوشحاله آباد